د هلمند اسلامي ملي پولیسو ښوونیز او روزنیز مرکز کې د تازه 415 اتنو مجاهدینو د فراغت مراسم چې پکښې د هلمند سیمه ییزو او هیواد مرکزي مسؤلینو ګډون درلود. پر همدې مهال د هیواد کورنۍ چارو وزارت اداري معاونیت مرستیال شیخ مولوي نظر محمد شنواري په خپل خبرو کې فارغ شویو مجاهدینو ته په خطاب کې ویلي دي چې د ولس او هیواد لپاره غوره خدمت، نیک چلند، د امراو اطاعت، د ځان اصلاح د هر مجاهد مسؤلیت ګرځي. د دې خدمت لپاره مکلف او موظف یم چې دلته خدمت وکم د ولس، دلته خدمت وکم د خپلو واجب کوم دی مسؤلینو په هغه سلسله د مراتبو کې. په همدې مراسمو کې د هلمند مرستیال والي مولوي محمد نبي حماس له تازه فارغ شویو پولیسو غوښتل چې د ترلاسه شویو نظامي او عقیدوي زده کړو پر مټ دي د ولسونو د لا ارام ژوند او د هغوی د ورځنیو فعالیتونو لپاره خپل خدمت په ښه ډول ترسره کړي. اوس به د شهداو ارمانونه پوره کوو. نن هغه وخت را رسېدلی ده چې دوی د کوم ارمان دپاره قرباني سوي وو. اوس به دغه ژوندي او پاته ملګري دغه مسؤلین هغه د کوم ارمان دپاره چې دوی قرباني سوي وو هغه به نن پوره کوو. د هغه په پوره کېدلو کې به کوشش کوو. بلخوا بیا تازه فارغ شوي مجاهدین محمد وقار وقاص او اختر محمد هلمندی ولسونو ته ډاډ ورکوي تر څو به په پوره اسلامي جذبه د ولسونو د سر او مال ساتنه کوي. اوس فعلا چې دلته په عصري علومو لږ سره سمبال سولو او نور لوړ زده کړه مو کړله. دلته مثال لکه پوزیشنونه دا نور شان انشاءالله اوس ډېر ځان اطمیناني هغه دا شان چې کم دلته موږ ته استادانو کم حرکات او کم د عقیدې په برابر کم د فکري جګړې په برابر کم لارښوونې کړي دي انشاءالله تعالی هغه به هلته معنا په خپل مراکز او په خپل قطاعاتو کې اجرا کوو. د یادونې وړ ده چې د هلمند اسلامي او ملي پولیسو ښوونیز او روزنیز مرکز کې روزل سوي تازه 415 اتنو څخه به 209 تنه مجاهدین هلمند کې او له جملې به 116 تنه په نیمروز ولایت کې خپلې دندې پیل کړي. نعمت الله همت د افغانستان ملي رادیو هلمند. زه د اسلامي نظام لپاره خدمت کوم.